अस्सलामुअलैकुम ګرانو مینوالو، امید لرم چې روغ جوړ به وئ او د ژوند په موضوع کې به عزتمندو نوې ویډیو کې درته هرکلی وایم. عزتمندو ډېر افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې دی. د مردان سره تعلق لرونکي یو سړي خپله د ځوانه د 18 کالو لور ډېر په بېدردۍ سره قتل کړه. آیا دا یې ولې قتل کړه؟ د سړي تازه بیان مخې ته راغلی دی چې کله پولیس ګرفتار کړو نو د هغې نه بعد مکمل حقیقت راښکاره کړو. ملګرو، مکمل معلومات اخیستونه مخکې که تاسو زموږ په چینل نوي وئ نو زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ کومه نوې ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زره دررسي. او د دې سره د ټالۍ نه چا نه مو ووایئ چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زره خبرې. ملګرو، چې څنګه تاسو ته پته ده چې ډېره افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې. د مردان سره تعلق لرونکی یو سړي خپله د 18 کالو لور زارې ورکړو او قتل یې کړه. نو آیا دا یې ولې قتل کړه؟ دا سړی چې کله پولیس ونیول د هغې نه بعد د مکمل حقیقت راښکاره کړه چې ما په دې وجه باندې قتل. ملګرو، د سړي دا وینا وه چې ما زما لور به د پردو خلکو سره په موبایل باندې خبرې کولې او ګرځېدا به چې د هغې نه بعد ما ته ډېر د افسوس مقام وښکارېدل او دا څو ځله ما منې کړه، خو دا چونکې نه منې کېده. د هغې نه بعد دې ته ما شپې زار ورکړو چې د هغې نه بعد سبا بیا ما اعلان وکړو په جوماتونو کې او د ادیري ځای مې ورته وښیلو چې دلته کې به زما د لور جنازه وي. د هغې نه بعد څو ورځې بعد بیا زما د رشته دارانو سره دا خبره وکړه چې دا لور ما په خپله قتل کړې ده. د هغې نه بعد بیا پولیس ما پسې راغلو او زه یې ګرفتار کړلم چې د هغې نه پولیس ګرفتارونه بعد بیا ما دا بیان وړکو چې آیا دا لور ما په خپله قتل کړې دی. دی به غلط حرکاتونه کول او په موبایل به یې د خلکو سره خبرې کولې، چونکې دا ما نشو برداشت کول. د هغې د وجې دا ما لور خپله قتل کړه. ملګرو، د سړي ډېر زیات ظلم او زیاتی کړی دی، ځکه چې یو ځوانه لور قتل کول دا ډېر ظلم او زیاتی دی. خو چونکې دا غریبه مجبوره شوی و د پښتو معاشرې کې داسې کارونه ډېر په تیزۍ سره روان دي. ملګرو، که تاسو زموږ په دې چینل روشني کلیک کې نوي وئ نو زموږ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ. ډېره مننه، شکریه.